السلام علیکم د پاریس یار دا پر سم کې ودا کې صبر کوه جدي اوسئ. السلام علیکم د پاریس نیوز څخه زه تاسو ته غفارجان تیموري په ژوندۍ بڼه او دلته ما سره افغان میشته مسافر دی. د څخه زه څو پوښتنې وکړم د روژې په اړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم وروره؟ نوم یې ما بصیر معروف خیل ده. روژه څنګه تېرېږي؟ روژه والا بس ښه ده. زه به تا نه څو پوښتنې وکړم ما ته جواب راکړه. دا راته چې د افغانانو حال دلته څنګه دی د مهاجرو؟ والا وروره کوم دوه رقمه مهاجر دي. اوس دي نیم عازل یې کړی د منازل والا ښه نیم سیدي ده قبول سوي سیدي قبول سیدي هغو لږ زندګي ښه ده. دا نه چې راغلي دوه ژوند څنګه دی دوی په اړه لږ معلومات راکړه چې موږ د مشکل نړیوالو ته ښکاره کړو. نو داسې ژوند ده وروره دوسې ګوتې متې کله لګوي مثلا هغې ته په انتظار یې ټوکن موکن نه اخلي 2-3 میاشتې کې وځي کې که نه یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې یو هفته 2 میاشتې. آیا دا خبر رښتیا ده؟ آیا دا خبر رښتیا ده چې په افغانانو وضعیت یعنې ډېر خراب دی؟ آیا دوی مجبوره سي نسوارو چانس چې دغه نسوار خسي په لاشدل؟ بالکل وروره دغه نسوار والا چې خرڅوي دغه نسوار اسناد لري دو کار نه کوي. همدا نسوارو کار ورته اسانه ښکاري ځکه دې کې کارونه ډېر زیات دي. مثلا فاطمو کارونه کوي پانچوخ کوي لکه رنګمالي سرمور شیشې کې فرشي آیا دوی دا کارونه نه کوي مجبور سي د افغانانو رنګ او فرهنګ خراب کړي د نسوار غرض کوي جنګونه هم کوي؟ دا رښتیا خبره ده؟ نو جنګونه خو سې کولی نو افغانستان کې خو جنګونه که په جنګو آبادېدل افغانستان به اوس ګل ګلزار و. دا خو واقعي چې موږ دلته راغلي دي جنګونه نو دا به څنګه نو دوی به اخره څه کوي؟ د دوی اخره ژوند به څه اوله وروره په دې باره کې نو څه ووایم نو دوی خو الله دې نیکۍ ده. امین. که زما سره یو بل ورور دی چې ده نه به څوک ورته سلام علیکم او دا د خندا ډوبرې کې مینهوالو چې موږ هم په خندا کې په شنه روژه وعلیکم السلام جوړ لګره دلته بس موږ داسې خبریالانو چې په زور انټرویوان اخلو. روزانه دا راته ووایه چې د پاریس کې دې څونه وخت کېږي او ځان خپل پېژندګلو وکړه د کوم ځای؟ انټرویو نه ده انټرویو ته نه نن